بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو جوړ روغ اوسئ، د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 9 درس ته په خیر راغلاست. په 9 درس کې تاسو ته بیا هم د کلام د اجزاوو څخه چې مو ضمیرونه یا pronouns راپیل کړي وو، په دې درس کې تاسو ته تر reflexive pronouns پورې را رسېدلي وو. نن د reflexive pronouns، emphatic pronouns او demonstrative pronouns په اړه غږیږو. هیله ده چې د درس تر اخره راسره یو ځای واوسیږئ. لومړی راځو د reflexive pronouns یا انعکاسي ضمیرونو په اړه باندې غږیږو چې reflexive pronouns یا انعکاسي ضمیرونه کوم ضمیرونه دي، چیرې استفاده کیږي او موږ تاسو په کومو حالاتو کې استفاده کولی شو. reflexive pronouns انعکاسي ضمیرونه are those pronouns دا هغه ضمیرونه دي which turn back to subject، کوم چې بیرته فاعل ته راګرځي. یا انعکاسي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د object څخه و subject ته یا د مفعول څخه و فاعل ته راګرځي. It means دا په دې معنی subject and object are the same persons، چې په هغه جمله کې به سبجکت یا فاعل، object او مفعول یو شخص وي، یعنی دا دواړه اشخاص به یو ډول وي، یو رقم به وي. For example مثال reflexive pronouns او emphatic pronouns یا انعکاسي ضمیرونه یا تاکیدي ضمیرونه دواړه په ځان کې یو ډول استفاده کیږي، خو د استعمال تغییر یې بیل دی. په دې کې reflexive pronouns دی myself زه پخپله، yourself تاسو پخپله، himself دی پخپله، herself دا پخپله، itself دغه پخپله، ourselves موږ پخپله او themselves دوی پخپله. په دې کې مو یو څه ته باید فکر وي چې yourself دلته د یوه شخص لپاره راغلی دی. که مو چیرې په جملې کې هدف یو شخص وي، one person in a sentence you want just mention to one person, then you can use yourself. If there are 2 persons, 3 persons or more than 2 or 3 persons, you can use yourselves instead yourself. که چیرې د یو څخه زیات 2 یا 3 نفر وه، کولی شئ چې د هغوی دپاره بیا yourselves چې هغه د ourselves په پای کې LVES استفاده شوی دی هغه استفاده کړئ. اوس مثال په دې ډول دی: I study English myself. I study English myself. زه پخپله انګریزي مطالعه کوم. زه پخپله انګریزي مطالعه کوم. اوس په دې مثال کې I سبجیکټ د جملې دی. په دې کې څنګه انعکاس کیږي؟ په دې کې د I او myself ترمنځ رابطه دا ده چې دواړه یو اشخاص دي. دواړه یو اشخاص دي، یعنی زه په سبجیکټ کې هم پر ما باندې بحث کیږي او پر object کې هم پر ما باندې بحث کیږي، یعنی دوی دواړه په خپل ځان کې یو دي. دوهم مثال we learn words ourselves. We learn words ourselves. موږ په خپل لغاتونه زده کوو. we که چیرې تاسو ګورئ دا subject یا فاعل د جملې دی یا subjective pronoun دی، او که تاسو ګورئ چې ourselves دا possessive adjectives دی یا ملکی صفتونه دي. په وی کې we learn words ourselves موږ لغاتونه په خپل زده کوو. په دې ځای کې پر سبجیکټ او object پر دواړو پر یو شخص باندې بحث کیږي یا په دواړو ځایونو کې پر یو قسم اشخاص باندې بحث ترسره کیږي او بحث کیږي. هیله ده چې په دې پوه شوي یاست، سر مو باندې خلاص شوی وي او د reflexive pronouns یا انعکاسي ضمیرونو په هدف پوه شوي یاست. دریم emphatic pronouns دا بیا تاکیدي ضمیرونه دي. تر reflexive pronouns یا انعکاسي ضمیرونه دا ضمیرونه چې بیا دي ډېر تاکید کوي په جمله کې، پر یو موضوع باندې پر یو اړخ باندې ډېر تاکید راولي. دا بیا کوم ضمیرونه دي؟ emphatic pronouns are those pronouns دا بیا هغه ضمیرونه دي which are used to bring emphasis on the subject
of a sentence. دا بیا هغه ضمیرونه دي کوم چې په یوې جملې کښې پر فایل یا سبجکټ باندې ډېر تاکید وکړي فشار پر راوړي یعنی دفعتاً د سبجکټ څخه وروسته استعمال سي. مثال دا ډول دی نور فرق نه کوي ټول دغه مای سیلف یور سیلف هم سیلف هر سیلف اټ سیلف دا ټول یو قسم د ریفلیکسیو پروناون په څیر باندې دي خو په دې کې یوازې د سبجکټ څخه وروسته استفاده کیږي. For example مثال She herself killed the bird. She herself killed the bird. دې پخپله مرغه وواژه. دې پخپله مرغه وواژه. تاسو ګورئ she دا سبجکټ د جملې دی او herself دا emphatic pronoun یا تاکیدي ضمیر سو. تاکید پر څه شی باندې دی؟ تاکید پر سبجکټ د جملې یا فاعل د جملې راغی. دوهم مثال I myself brought the machine. I myself brought the machine. ما پخپله ماشین راوړی. ما پخپله ماشین راوړی. اوس I چې دی دا سبجکټ د جملې دی د هغه څخه وروسته myself وکارول سو چې دا د I لپاره یو تاکیدي ضمیر سو یا emphatic pronoun سو. د emphatic pronouns او reflexive pronouns په موضوع هیله ده چې پوه سوي یاست. ټوله هغه ترکیبي کلمې یو ډول دي خو یو د انعکاس لپاره استفاده کیږي چې سبجکټ او ابجکټ سره نښلول کیږي په ریفلیکسیو کې او په امپاتیک کې یوازې د سبجکټ څخه وروسته دغه کلمې ښول کیږي هر سیلف اټ سیلف چې تر څو پورې پر سبجکټ باندې تاکید راولي او پر موضوع باندې تاکید واچوي. فور څلرم ضمیر چې بیا دی هغه demonstrative pronouns. دا بیا اشاروي ضمیرونه دي. دا بیا اشاروي ضمیرونه دي. دا کوم ضمیرونه دي؟ Are those pronouns هغه ضمیرونه دي which are used کوم چې کارول کیږي یا استفاده کیږي to point out چې اشاره ورته وکړي. To point out چې اشاره ورته وکړي. Persons اشخاص ته places ځایونه ته and things او شیانو ته. اوس اشاروي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې اشخاص ته شیانو ته او ځایونو ته اشاره وکړي. دا په څو قسمه دي؟ We have 4 demonstrative pronouns. موږ په دغه ساختمان کې 4 اشاروي ضمیرونه لرو لکه this چې دا بیا د یوه نږدې شي لپاره شخص لپاره یا ځای لپاره استفاده کیږي. that چې بیا دی دا د یوه شي ځای او شي لپاره چې لیرې وي استفاده کیږي یا د خبرې کوونکي څخه لیرې وي هغه ته اشاره کوي. that is a book, that is a car. او دا بل چې بیا دی دا plural forms یا جمع بڼه دي these بیا د جمع یا ډیرو نږدې شیانو لپاره استفاده کیږي چې خبرې کوونکي ته د شیان نږدې وي. For example I will take markers and erasers. For example, these are erasers. These are erasers. دغه پاکونکي دي یا تخته پاکونه دي. که ووایو چې this is an eraser. دغه یو تخته پاک دی. These are erasers. دغه تخته پاکونه دي. که چیرې دا زما څخه ډېر لرې وي بیا زه ورته اشاره کوم چې that is an eraser. هغه دی یو تخته پاک. او که چیرې زما څخه ډېر لرې وي بیا وایم چې those are erasers. هغه دی تخته پاکونه. راځو مثالونه ته. For example, this is Ahmad. This is Ahmad. دغه دی احمد. احمد موږ ته نږدې دی شخص ته اشاره ورته کوو. او that is a car. That is a car. Sorry. پاتې شوې ده. That is a car. هغه دی یو موټر. That is a car. هغه دی یو موټر. او these are houses. These are houses. دغه دی کورونه یا دغه کورونه دي. ګوره ځایونو ته جمع کورونه دي یا کولی شئ تاسو په نقشې کې یو څه ته ګورئ نو په نښه کوئ یې بیا وایئ چې these are houses. دغه کورونه دي. دې ته demonstrative pronouns یا pronoun څخه چې هغه these دی کارول کیږي. Those بیا د that جمع دی. Those are books.
those are books هغه دي کتابونه. که چیرې کتابونه د خبرې کوونکي څخه لرې وي تاسو باید هغه دپاره ویلی سئ چې those are books هغه دي کتابونه. ډېره مننه دوستانو. هیله ده چې د نن درس مو تر پای راسره کتلی وي، څه مو زده کړي وي او د درس په جریان باندې مو هغه د ځان سره یاداشت کړي وي. په راتلونکو درسونو کې مو مه هېروئ زموږ سره یو ځای واوسیږئ. درسونه مو انشاءالله تاسو ته دوامدار وړاندې کوو تر څو پورې تاسو زموږ د درسونو څخه ښه استفاده وکړئ. ژوندي اوسئ خو تعقیبوئ مو. مننه.